افغانستان ولې له پاکستان لوبه وبایلله؟ لامل یې څه و؟ سلام ستړي مه شئ. تېره شپه افغان لوبډلې له پاکستاني لوبډلې ماتې وخوړه. د ماتې د لاملونو په اړه جعفر هان چې ژورنالست، لیکوال او د کرکټ مبصر دی لیکلي پاکستان وګټله او افغانستان وبایلله. کریم جنت ښه بالنګ ونه کړی شو خو پاکستان محمد آصف ښه بیټینګ وکړ او افغانستان لوبه وبایلله. دا دریم ځل دی چې افغانستان په دوو نړیوالو جامونو او یو د اسیا په جام کې له پاکستان سره مهمې لوبې د خراب بالنګ له کبله بایلي. مسلکي او خپل هیواد او ملي ګټو ته ژمن اشخاص او ژمن ادارې له هرې وړې او لویې تېروتنې غټ درس اخلي، د مشکل حل پیدا کوي او آینده کې بیا نه تکراروي. مګر ولې افغانستان له یو سوري وار وار چیچل کیږي؟ مشکل له کوم ځای څخه پیل شو؟ کله چې د نړیوال جام لپاره د لوبډلې لپاره د لوبغاړو انتخاب کېده، مشکل له هماغه ځایه جوړ شو. د راشد ټینګار پر دې و چې د دوو دریو مجربو لوبغاړو پرته نور ځوانان وټاکل شي چې لوبډله نیمه پای لوبې ته ورسیږي. خو د بورډ نوي مشرتابه له مصلحت څخه کار واخیست. د ځینو مجربو او مسنو لوبغاړو په موجودیت یې ټینګار وکړ چې راشد استعفا وکړه او موږ د دغه مصلحت لومړی او تریخ وړاپ له پاکستان سره په لوبه کې وکړ. افغانستان چې کله هم لوبه بایللې ده، اصلي علت یې د لوبډلې په جوړولو کې ملګرتیا، مصلحت او جوړجاړی دی. په دې معنا چې لوبډله د استعداد په اساس نه جوړیږي، دا د مصلحتونو جوړجاړوي د واقعو لړۍ ده چې روانه ده. په دې مسله باندې موږ په جمهوریت کې هم ډېر غږېدلي یو او په امارت کې به مو هم خولې ستړي شي. ټول نظام نسکور شو، انقلاب راغی، خو په افغان کرکټ کې دا مشکل لکه ونه مستقیم په خپل مکان دی او لا پسې زیات شو او مشکل جوړونکي غښتلي شول. البته له سکاټلند او د سکاټلند د کچې له لوبډلو څخه د لوبې ګټل بری دی خو ډېر غټ نه دی. افغانستان چې نړیوال کرکټ ته داخل شوی، دا ټیمونه ماتوي او ماتولی شي. د پاکستان سره لوبه کې اصلي ستونزې د افغانستان د سرتوپ وهونکو یو ځل بیا په بشپړ ډول ناکام ثابت شول. حضرت الله زازی د خرپ او ترپ لوبغاړی دی خو موږ ګورو چې پرمختګ کوي، ځوان دی او آینده لري. که ودرېده ښه پیل کوي، که نه هېڅ. شهزاد محمدي په تېرو دوو تمریني لوبو او دوو رسمي لوبو کې یوازې د ویسټ انډیز خلاف لوبه کې 50 سیزه کړې، نورې کومه نه ده کړې. د هغه وزن د تیزو بالرانو د لوبولو لپاره برابر نه دی او نه هماغه پخوانی شهزاد دی. اصغر افغان بیا په تېرو دریو لوبو کې ټولې 30 منډې نه دي کړې، مګر بیا هم د مسلسلو لوبو چانس ورکول کیږي او لوبیږي. بورډ کې څوک شته چې دا جرأت وکړي او د دغه ښاغلیو د مسلسلو لوبېدو په اړه وضاحت ورکړي او پوښتنه وکړي. دوی ښه بیټینګ ونه کړ او افغانستان چې باید تر 150 منډو اړولی وای، وی نه شوی کړی. د یو بالر کموالی د پاکستان سره د لوبې د ماتې یو بل عمده علت د یو تیز بالر او یا هم ورو توپ اچوونکي کموالی و. البته محمد نبي هم په ښه شکل سره د مجیب راشد او خپلو ورونو تنظیم نه کړی شول. وروستۍ 3 او یا 2 ورونه یا ډیته ورونه باید په ځان او راشد ته پریښي وای. کریم جنت زموږ جرمن بالر نه دی چې ډیته ور دې پرې وشي. نبي کولی شل چې 2 ورونه پر کریم جنت کړی وای او 2 په ګلبدین کړی وای. البته د 14 ورونو په منځ کې باید د 2 ورونه ایستل شوي وای، خو نبي خپل ورونه وایستل او فیلډینګ هم دومره ښه نه و. په هر حال تاسو د جعفر هان د خبرو په اړه څه نظر لرئ او د پاکستان سره د ماتې لامل څه بولئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. ریبیټ ستاسو پر تر اعظم پلیو بخون کې خدای مسپارم. د الله په امان.